طالبان څنګه ولې خپل منځ کې په اختلاف شول؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. طالبانو د خپلو ځینو مشرانو دفترونه له کابل څخه کندهار ته لیږدولي او له بهرنیو میلمنو سره د کابل پر ځای په کندهار کې ملاقاتونه کړي دي. شنونکي وایي د واک د دغه لیږد په اړه د طالبانو مشران په خپلو کې اختلاف لري. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر په دې وروستیو کې له کابل څخه کندهار ته ولیږدول شو. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني 13 میاشت کندهار ته سفر وکړ او د نورو طالب مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ یې د راپورونو په اساس د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره هم په پټه وکتل. ځینې شنونکي وایي نړیوال اوس په دې پوهېدلي چې واک په کابل کې نه بلکې کندهار کې دی. خبریال او شنونکی سمیع یوسفزی وایي کندهار د طالبانو حکومت د پالیسیو جوړولو مرکز دی. نوموړی زیاتوي نړیواله ټولنه په دې باور ده چې د ښځو مسلې یا په نورو مسایلو باندې د کابل له ادارې سره کوم مشکل نه لري او ټول مشکل له کندهار دی او هم ځکه کوښښ کوي چې مستقیم له کندهار سره رابطې ولري ځکه چې د طالبانو د کابل اداره په ډیرو شیانو باندې واک او اختیار نه لري. د یوسفزي په خبره له دې امله نړیواله ټولنه اوس کوښښ کوي چې مستقیم د هیبت الله اخندزاده له دفتر سره په رابطه کې وي.